د ایران مشر آیت الله علي خامنه‌ای په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه یې خپور کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمېر ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي ستاینه وکړه. ویل چې پرته له څه شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیښه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله بولي. خامنه‌ای وایي چې د مطرحو څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګه لاس نه ده اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 9 نیټې د برید طرف و چې دا حمله د غزې په ترانګه کې د جګړې سبب شوه. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14مه د چهارشنبې په ورځ په غزه کې سنوار ووژه او په بل سبا یې رسما خبر خپور کړ. په بله ورځ د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هریس د شنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې خبریالانو ته وویل چې د حماس مشر یحیی سنوار له وژلو وروسته دا زمینه مساعده شوه چې په منځني ختیځ کې وربند وشي. له ملتیا ولیدو مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.